داسې خو نه ده چې د ځان دپاره منډې وخم، زه د مزدور او د دهقان دپاره منډې وخم. چېرته چې خلک د خدای رضا له منډې وخي هلته کې هم زه د انسان دپاره منډې وخم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د سیټ کې به تاسو دا ویډیو وینئ چې ماشومان لګې دي او د یو وچ کویا نه هغوی په مختلفو لوټو کې او په مختلف لوښو کې کوشش کوي او پاپړو باندې اوبه راوباسي. او دا کم ځای دی، کومه علاقه ده، د دې ټول تفصیل به تاسو ته بیانو. خو تاسو ته دا پته وي چې دلته درې څلور کویان 5 کویان ما ولیدل په خپله باندې چې هغه وچ شوي دي. کله چې د اوړي موسم راشي نو دې علاقې ته د اوبو ډېر زیات تکلیف وي. حکومت کم اقدامات کړي دي یا یاډو کړي نه دي یا د نش برابر. ځکه چې ما د دې نه وړاندې د ملګري نه تپوس وکړ، هغه وایي چې یاره د سرکاري سکول دپاره هم د دې ځای نه چې کوم دی د دې کویا نه اوبه ځي، دا کم ماشومان چې به د کوم کویا کې لګیا وو. اوس چونکې موږ رالو او دلته چې کوم دی زنانه وغیره د دې کیمرې د لګېدو په وجه باندې هغې موږ لرې کړلې. خو تاسو ته یې دا پته چې یاره دلته دوی وایي چې کله کله موږ راشو نو 3-4 ګنټو کې زموږ هغه نمبر نه راځي، ځکه چې دونه ماشومان دلته ولاړ دي. د اوبو کافي شارټیج دی، د اوبو کافي کمی دی. سکولونه موږ بند کړو دې ټایم کې. بالکل جی. او بله خبره مې ورته دا کوله چې کله هم موږ وینو مختلف تنظیمونه لګي دي او هغه به دې بابت کې کار کوي، نو غواړو چې د ویډیو مقصد هم زموږ دا دی چې د تنظیمونو هغه مخه دې طرفونو ته شي او کوم ځای کې چې ضرورت دی، اشد ضرورت دی. تاسو وینئ غریزه علاقه ده او لکه 2 کیلومیټره 1.5 کیلومیټر فاصله کې خلک د اوبو دپاره راځي، ځان سره چې کوم دی دا څاروي راوستي خره وغیره په هغې باندې اوبه وړي. او تاسو به دې ویډیو کې کتلی هم شئ چې یاره ماشومان په سرونو باندې اوبه اخیستي، چونکې اوبه د ژوند دپاره ضروري څیز دی. اوبه ژوند دی، د دې قدر پکار دی او د الله پاک د عظیم نعمتونو نه یو نعمت دی. په هغه سلسله کې دلته موږ یو ملګري سره ولاړو، دی به خپل نوم اخلي او د خپلې علاقې مختصر تعارف وکړي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ملګري ستا نوم څه دی؟ زما جی نوم محمد رفیق دی. جی جی. او د دې خاص علاقې نوم څه دی؟ جی ګدون سره تعلق لرو، دا ګدون علاقه ده او کلم تکیل دی. تکیل. او جی او دلته خو موږ ویل دا پیپونه وغیره چې کوم راغلي دي که نه د اوبو دپاره، نو دا د ملګري نه ما واورېدل چې کله 2 میاشتې صرف به دې پیپونو کې اوبه راځي او بیا چې کوم دی بند دي. جی دا ډېر کافي د لرې نه راغلي دي، کم سے کم 20,000 فوټ نه دا اوبه راغلي دي پیپ دا شان انداز کې. او هغې کې جی بس صرف چې په غرونو کله باران وشي د ډنډې اوبه یې هغه راشي او 2 میاشتې موږ به طور استعمال موږ سارو دپاره وکړو او جی 2 میاشتو نه پس بیا اوبه نه بیا دلته د اوبو استعمال کو هغه د سارو لپاره استعمال کو. هغې کې دې مخلوق له تندې مري دا خړي اوبه، دا کومې اوبه چې تاسو اوس روباسئ دا قابل استعمال دي؟ دا خو بیا چې دا رڼې شي هغې بیا په کلارې کیدو رامشت سره چې کیدو دا ویښ ونیسي نو بیا یې استعمالو. ښه لکه تاسو د اوبو سره خاورې خپل کور ته اوبو سره خاورې کور ته او د ورځې څو پیرې د دې ځای نه اوبه وړئ؟ او د دې جي دې کې د سهار نه والې تر ماښامه پورې خو نمبر نه راځي، نمبر نه راځي. اوبه کم ځای دي، داسې اوبه دي. دلته آبادي تقریبا څومره د څو کوره کلی دی؟ یاره آبادي دې کې ډېره زیاته ده، خو یاره دا خبره ده چې اوبو نمبر راځي نه نو دې کې اوس دلته څومره کویان داسې دي چې اوس د مۍ میاشته به دې کې وچ شو؟ کویان دې کې ډېر زیات دي، ډېر زیات کویان دي دې علاقه باندې. خو بس کویان ټول وچ دي، اوبه شته نه د سره مخلوق د تندې نه مري. دا بورونه شوي څاروي د تندې مري علاقه داسې ده چې دا اوبه کیدو یو ساعت پرتي 2-3-4 ګنټې پرتي بیا چې دا ویښ ونیسي بیا د کپړې نه چاڼ کو هغه موږ استعمالو وسکو. د دې اوبو دا خوند خو مغه شان نه دی که نه؟ نه ډېر څښا دی، ګنده دی، وڅوکو نه وچوي دي دلته کې خوړونه ټول وچ دي. اوس په دې کم ځای کې چې موږ ولیدل تقریبا 4-5-6 کیلومیټر کم هغه بورونه چې سرکاري شوي دي یا چا تنظیمونو والا کړي دي هغه بورونه کامیاب دي؟ جی هغې کې خو څه بورونه دا شان دي چې الله دې معافي وکړي، هغوی څه دا شان حساب سره کړي دي چې بس ذاتي کړي، ذات دپاره استعمال ذاتي استعمالېږي. ښه جی. او بطور دا شان شوي دي چې د علاقې دپاره خو د علاقې دپاره خو نه دی شوی، د علاقې دپاره بور شوی نه دی نو هغې کې هم څه نیمګړې کړي دي. جی جی. لکه پوره هغه حدودو ته نه دي رسولي، هغه یې رسولي هم نه دي. دلته چې اوس دا کمې اوبه دي دا خو تقریبا زما په خیال چې
دغه 20 فوټ خواوشا به د ماشومان لګي دغه کویانه خو ډېر کمې اوبه دي. ها. اوس که دلته یو تنظیم والا یا داسې څوک کویا کوي بور کوي ها. نو د هغې اوبو سطحه چې کوم دی تاسو معلومه کړې دی تقریبا څومره سطحه دلته ده؟ ته بور راتلی شي نو هلته 300 فوټ 350 فوټ کې اوبه کامیابي. ښه او جی 300-350 فوټ کې دلته اوبه جی او بالکل کامیابي. کامیابي. بالکل جی کتونکو زما د ویډیو غرض هم صرف او صرف دا و دا علاقه د ډېر مشهور سړي کم چې سیاسي بلا اپروچ لري زه به دا هغه نوم نه اخلم چونکې د ثوابۍ علاقه ده او ګدون دی نو پکار دا ده چې هغې د خپلې علاقې ته نظر وکړي کوم ځای کې ضرورتونه دي د شخصیاتو د کورونو مخې ته دی چې کوم دی هغې د بورونه نه کوي بلکې داسې علاقې ته دې لاړ شي لکه دا چې څنګه دا تکیل کلي کې د اوبو بلا دا تکلیف دی. تکیل خاره ده تکیل تر خوند خوړه پورې دا ټوله د تکیل ده تکیل پورې هم دی د خوند نه پورې هم دی ښه جي. اوبو ډېر زیات تکلیف دی. او او جی سره موږ دې ته بله خبره دا ده چې موږ ته دې سره سره د بجلۍ هم ضرورت دی. بجلي نشته دلته. په 2022 کې او جی دلته چې کوم دی د بجلی سیستم لا دغه حال دی خو الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي د چا خوښېږي نه چې کومه جوړه واغوندمه او څوک په کفن پورې حیرانه په تختو پراته دي نو کم ځای ته سړي ته ذاتي ټس مرمرې لګېدلي دي او داسې کلي شته دی نن هم زما وطن کې چې هغه بغیر بجلی نه بغیر کوي نه بغیر اوبو نه چې کوم دی زندګي تېروي په دې ماشومانو باندې زمونږ جومات ته سره دی نه اوبه پکې ساس کې نشته مونځ او داس به پسه کوي هغه ځای کې کوې کډستل غواړي مونځ او داس به پسه کوي دا ټول مسلمان ملک دی بالکل دی مونځ او داس به پسه کوي چې موږ ځان لې نو میلمه له باید کوم ځای راوړو ستا په بېرحمه زړه چې ځای نشم زما په خپله په ځان زړه وسوځي نو بالکل مختلف تنظیمونه لګیا دي غواړو چې دا غږ هغه تنظیمونو ته موږ ورسو چېرته چې داسې ضرورتمند خلک دي چې هلته موږ ځان ورسو هلته چې کوم دی د خپلې پیسې ولګو د خپلو د آخرت ګټه چې کوم دی موږ جوړ کړو نو بس هغه لفظونه نشته چې یاره په کومه طریقه باندې زه تاسو ته د دې علاقې د دې کمزورو خلکو بېوسي چونکې دلته خلک اوسېږي ډېر د کومو کسانو چې وس کېږي نو هغه د ملکه بهر دی یا په پینډۍ او یا په اسلام آباد کې مختلف مزدوریانې کوي چونکې دې علاقه کې داسې څه مزدوري یا څه ګټه وغیره نشته دی نه چې کوم دی معدنیات یا څه فصل وغیره چونکې اکثر څاروي ساتي دا خلک او هغه هم چې کوم دی د کاکا تاسو ته خبره وکړله چې خلک مجبوره دي په دې خبره باندې چې خپل څاروي لرې کړي ځکه چې اوبه انسان د ځان دپاره څښلو دپاره نه پیدا کوي نو هغه به چې کوم دی خپلو ګډو بیزو له په کومه طریقه باندې اوبه ورکړي بیا هم تاسو ته د دې ملګري دا نمبر ملګري ستا نمبر څه د موبایل نمبر جی زما نمبر 0347 94 35 856 بیا ووایئ جی 0347 94 35 856 دا کوم نمبر چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري همدا نمبر باندې تاسو د دې سره رابطه وکړئ که چېرته تاسو په خپله باندې وس نه لرئ نو کوشش وکړئ چې یار دا پروګرام ځان سره شیر کړئ چې هغه کسانو ته ورسیږي کوم چې ګرځي داسې ضرورتمند کسانو پسې او هغوی کوشش کوي چې موږ هغه کسانو له هیلپ وکړو کوم ځای کې چې ضرورت دی نو مهرباني وکړئ دا پروګرام سره شیر کړئ او په دې نمبر د دې ملګري سره رابطه وکړئ دی به تاسو هغه ځای ته راورسوي تاسو په خپله چې کوم دی د هغه ځای سروې کولی شئ او دا غزه کم ضرورت چې دی هغه تاسو بالکل مکمل کولی شئ انشاءالله زمونږ چې څونه حصه پکې کېدلی شي دلته رالو ویډیو مې ترې وکړله تاسو پکې خپله حصه واچوئ دا ویډیو شیر کړئ او کم کسانو چې وس کېږي نو زر تر زره د دې کسانو چې کم دا مسله ده چې هغه زر تر زره حل شي ځکه چې اوس مای دا دې پسې جون جولای اګست د ګرمۍ میاشتې را روان دي نو دا مسله به نوره هم دې ته سیوا کېږي ضروري ګڼو تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې کم ماشومان دلته د اوبو په تکل کې ګرځي د دې د مستقبل به څه کېږي په خپل وطن کې بلا کړمې داسې دي چې انسان کمې ته ګوري نو خفه کېږي د دې ملګرو د وینا تر مخه چې په دې موسم کې د اوبو د کمی د وجې
دوی چې کوم دی مدارس دي یا جماعتونه کوم ځای کې چې ماشومان سبقونه وایي هغه په دې وجه باندې چوټي کې چې کوم دی هلته یو خو د بجلي نشته دی او دویمه خبره ده چې د اوبو د نشت په وجه باندې چې کوم دی دلته دوی دا خبره لکه ماشومان هغې چوټي کې او بیا ماشومان تقریبا سهار راځي او بس د هغې دا کاري چې یاره خپل نمبر ته انتظار کوي چونکې اوس موږ کم زنانه دي یا دغه وغیره هغه موږ د دې ځای نه لرې کړل بیا هم به دغه نمبر باندې د پوره تفصیل لپاره چې دا کم ځای دی څومره خرچه راځي یا په کومه طریقه باندې به چې کوم دی دلته کویا کامیابیږي په دې نمبر باندې د دوی سره رابطه وکړي. السلام علیکم. جی تاسو دا باره کوی وکتو جی دا خاص کر جماعت دپاره دی جی نو اوس زمونږ دا ماشومان په دې کې هم لکه زمونږ دا خلک ډېر ښه دی تبلیغ حضرات راشي نو دوی وله د کورونو نه خپلې اوبه وړي د ماشومانو له موږ په سرونو منګي ورکو چې هغه کم سے کم 50 ګزه کوی دی خو د سټاک دپاره موږ ته د ټینکو هم ضرورت چې بعضې ټایم کې بجلي کوم ځای کې نو د سټاک دپاره جوماتونو سکولونو دپاره ټینکی جوړې شي او هغې کې یو سټاک ورته جمع کړو نو هغه هم بهتر دی مهمان خصوصي دپاره چې میلمانه کوم تبلیغ حضرات راشي زمونږ خواږه درانه میلمانه د بار ملکونو پکې سفرو باندې راځي الحمدلله تبلیغ سره زمونږ ډېر جوړ دی دلته تبلیغ ملګري مرکزي جومات ته راځي او بیا په دې مختلف جوماتونو باندې هغوی ګرځي نو دې ورځو کې موږ ته ډېر غټ تکلیف یې دا میلمنو دپاره خاص موږ ډېر زړه ډېر دغی چې میلمانه دې راځي خو موږ ورته ډېر په مشکل اوبه پوره کوو چې لکه موږ ځان ورته تږي بالکل ګرانه خو دا ده چې یاره په دې طریقه باندې دا ماشومان تاسو ګورئ چې دوی منګي را په سر کړي او اوبه په دې طریقه باندې دي برابر کې اکثر والدین چې کوم دي د دې پلاران مزدورو لتري نو په دې طریقه باندې چې هغې اوبه برابر کړي او بیا هم د دې حوصلې ته سلام دی چې دوی هغه اوبه هم راواخلي او کوم چې تبلیغ حضرات دي د کورونه لکه د ملګري د بیانات تر مخه چې هغه په منګو باندې هغه کسانو ته رسوي. بس مونږ د ایچ ام ټي وي والا شکریا ادا کوو د دې ملګرو چې دوی زمونږ دې غریزې علاقې ته ډېرو مشکلاتو سره ډېر پیادلو لارو سره دا تنظیم راورسېدو او تقریبا چې دا به ووایو چې مونږ خو واړه لوی شو 40 کاله زمونږ عمر دی 40 سال دا بابا د 80 کالو دی خو لکه دا دې علاقې ته دا شان دغه تنظیم والجي نه دي را رسېدلي لکه دا د کیمرې د سترګې نه پټه علاقه ده د کیمرې د سترګې نه پټه علاقه ده او ایچ ام ټي والا راله دی خو به موږ لازما شکریا ادا کوو ډېره مننه زمونږ قربان زمونږ غږ پورته کول دي او دا زمونږ فرض جوړیږي چې الله پاک موږ له دا ځای راکړی دی چې موږ پې د خلکو غږ پورته کوو انشاءالله هرې مسلې ته چې هغه د پښتون ولس سره یا د انسان سره تړلې ده انشاءالله د هغې دپاره به موږ غږ پورته کوو.